د سپېڅلي او مهربانه ذات په نامه قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته د څانګې ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سي او ملتیا مې وکړي. موږ ټول په خپلو ځایونو کې پرېوتو. یو ساعت په ملا سترګې نه وې ورغلې چې ناڅاپه مې په خوب کې درزا او چیغې تر غوږ سوې. د خپلې کوټې دروازه مې بیرته کړه. پام چې مې وکړ د کلا په منځ کې خلک ولاړ دي. څو تنه د کلا د دروازې سره ولاړ دي. د مور چیغې مې واورېدې چې ورمنډه مې کړل. د کلا په دالانه کې څو تنه مو مور نیولې وه. زه پرې وغوړېدم. ټوپک والا وراکاش کړه. د برنډې په ستنې پورې یې وتړله. د ګل اکا نه څو تنه راتاو. د ټوپکو په کنداغونو یې واهی. د هغه خوله او لاسونه یې ورتړلي وو. د برنډې لاندې بې سده پروت و. وړوکی ورور مې لا نه و ویښ سوی. زه چې بیا پر مور وغوړېدم یو تن وویل همدغه نجلۍ ده ویې نیسئ. خوله وربنده کړي او موټر ته یې وباسئ. لومړی مې له خولې نه چیغې ووتې. دستې یې راته لاسونه او سترګې وتړل. په راش کېدو یې د کلا دروازې ته راکش کړم. د کلا دروازې نه د راایستلو په وخت کې مې پښې د کلا د دروازې سره ولګېدې. له پښو نه مې څپلکې لوېدلې وې تر څو چې موټر ته یې ورسولم. په وهلو او ټکولو یې وروخېژولم. د یوه دا خبره مې واورېده چې ویل یې نور ټول خپلو ځایونو ته واپس ولاړ سي. موټر چالان سو. ما په ژړا پیل وکړي. خوله مې بنده وه. سترګې مې تړلې وې. په ډېره ژړا مې ستونی ونښتې او په سر مې درد سو. تر ډېره وخته پورې موټر په خامه کې روان و. 2-3 ساعته وروسته موټر پاخه سړک ته سو. دومره په تیزه او ګړندۍ روان و چې هیڅ فکر یې نه کېدی. په موټر کې ناستو کسانو هیڅ خبرې نه کولې او زه نه پوهېدم چې څو تنه را سره په موټر کې ناست دي. په زړه کې دومره پوهېدم چې شپه ووته او ورځ ده. ډېره شېبه مزل وسو. تر یوه ځای پورې چې ورسېدو پوهېدم چې ښار یا کلی دی. نورې موټرې په سړکونو چلېدلې. د خلکو غږونه اورېدل کېدل. تر لږ ځنډ وروسته موټر ودرېدی. یوه تن بل ته وویل ته ولاړ سه ډوډۍ او اوبه در سره راوړه. ما چې غوږ ونیوی کوم بازار و چې شور او غالمغال پکښې و. تر لږ ځنډ وروسته تللی سړی راغلی. موټر بیا حرکت وکړي. یوه شېبه چې ګړندی مزل یې وکړ یوې غاړې ته موټر ودرېدی. ډریور هم دومره وویل دا ښه سوری دی دلته به دمه وکړو. زه یې وطن له لاسه ونیولم. ویل یې راځه دلته ګڼ ځنګل دی که ضرورت کوې دا ښه ځای دی. له موټره چې کښته سوم پښې مې نښتې وې. ګوډه روانه وم. یو تن له لاسه نیولی وم. وړاندې د بوټو منځ ته یې بوتلم. لاسونه یې راته خلاص کړل. ما ویل سترګې مې هم راته خلاصې کړه چې څه خو ووینم. هغه مکري خندا وکړه. ویل د ماما لورې رانه ونه تښتې. ما وویل له وحشي شرمخانو نه څوک تښتېدلی سي. هغه یو ځل بیا د مکر خندا وکړه. ویل یې وایه هر څه چې وایه ووایه. لاس یې راوږد کړ. لومړی یې له ښې څنګلې ونیولم او په سینو یې راته کلک زور وکړ. په مځکه یې کښېنولم. د سر غونی مې ورته نیغ ودرېدی خو لاس مې نه رسېدی. هغه راباندې راټیټ سو او په مخ یې راته خوله ولګوله. ویل د ملک لورې څومره ښکلې یې. ما وویل بې ناموسه ته ځان ته پښتون وایې. دا کار د پښتنو او اسلام دی. اخر ما چیرې بیایې. ویل یې ژبه دې غوڅوم که بل غږ دې وکړي دواړه به دلته ښه دمه کوو. هر څه چې راته وایې ووایه. زړه دې راباندې تش کړه. د پیغلتوب او ځوانۍ ګل به دې لومړی زه بوی کړم. دا ارمان خو په زړه کې نه پرېږدم. پوهېدم چې پلار دې ماته نه راکولې خو اوس به لومړی زه در باندې د خپل زړه یخوم. بیا به ځو. هغه را وړاندې سو. خپلې سینې پورې یې کلکه ونیولم او ځان ته یې را جوخته کړم. زما خو لاسونه سترګې او خوله را تړلې وو. یوازې مې پښې خوځولې. ما ویل د وحشي زویه چې لاس را نه وړې که نر یې دا لاسونه مې خوشي کړه. هغه لکه د یوه لیوه غوندې را باندې را پرېوتلې. هر څومره چې مې لغتې ووهلې ستړی سوم. بیخي د بېسدي حالت را باندې راغلی و. په ځان نه پوهېدم. هغه خپل د مطلب کار را څخه واخیستې. تر ډېره شېبه وروسته په هوښ راغلم.
له لاسه یې ونیولم او راپورته یې کړم. دوباره یې موټر ته بوتلم. په موټر کې یې کښېنولم. لاسونه یې راته خلاص کړل. خوله مې په خپله خلاصه کړه. سترګې مې تړلې وې. ډوډۍ یې لاس کې راکړه. ویل یې ډوډۍ وخوره. اوبه یې هم په لاس کې راکړې. زه دومره تږی وم چې ژبه مې نه چلېدله. یو تن را سره په موټر کې پاتې و. نور وړاندې ناست و. ډوډۍ یې وخوړله. ما یوازې اوبه وڅښلې او ډوډۍ مې بیرته ورکړه. را سره ناست سړي په دسمال زما خوله او مخ را پاک کړل. ویل یې د ماما لورې کاشکې په دې حال مې نه وی لیدلې. ده هم را باندې لاس وواهه. ما ورته کنځل کول. په دې حال کې هغه زر زما خوله دوباره را بنده کړه. دی هم له موټره ښکته سو. هغوی راغلل. په خپلو کې یې څه سره وویل او موټر ته راپورته سول. موټر بیا روان سو. پس له 1 ساعت مزل نه د موټروان تر څنګ سړي وویل سترګې ورته خلاصې کړئ. سترګې مې چې وغوړولې برېښېدلې څه مې نه سوی لیدلی. د خپلو زنګنونو سره مې سترګې وموښلې را وموښلې. ورو ورو مې دنیا ولیده. په مخ کې مې موټروان ناست و. د موټروان په څنګ کې برېته ور د لنډې ږیرې په کول په سر سړی ناست و. 2 تنه وروسته له ما سره په وروستي سیټ کې ناست و. په زړه کې خوشحاله سوم. ما ویل ښه سو سترګې مې هر څه لیدلی سي. خوله او لاسونه مې بند وو. ښه ډېر مزل چې ولاړو د یوه غره بیخ کې موټر ودرېدی. موټروان ویلې قومندان صاحب دلته به د چینې اوبه وڅښو بیا به حرکت وکړو. قومندان وویل سمه ده. موټر څنګ ته ودرېدی. شاته یې راوکتل. ما ترې مخ واړاوه. ویل یې خوله ورته پرانیزي. لاسونه یې هم ور خلاص کړي چې په چینه کې اوبه وڅښي او مخ پرې مینځي. وروسته ورته بیا یوازې لاسونه وتړي. لومړی دوی چینې ته ورغلل. اوبه یې وڅښلې. بیا یې زه وروستم. په اوبو کې مې چې لاس ښکته کړل اوبه ډېرې یخې وې. یوه لپه اوبه مې وڅښلې. بیا مې لاسونه او مخ پرې مینځل. بیرته یې موټر ته راوستلم. دوی سګریټ څکول او ناست وو. ډېر ساعت دمه یې وکړه. موټروان تازه اوبه په موټر کې واچولې. له موټره مې وکتل چې هغوی څه سره ویل. ما یې پوره خبرې نه سوې اورېدلی. هغه قومندان یې راغلی او نور لا ناست وو. ویل یې د ماما لورې خفه نه سې. ما ترې زر مخ ستون کړ. په نیولې غږ مې ورته وویل خور او مور نه لرې؟ اسلام او پښتو لکه چې درکې نسته. ستونی مې ورته را ډک سو. ما وویل ای د کافر اولاده چیرې مې بیا یاست؟ سر مې په زنګنو کښېښودی او په هټکو هټکو مې وژړل. د هغه په زړه کې هېڅ رحم نه و. په قهر او غصه یې راته وویل که داسې زنګېږې دوباره به دې خوله او سترګې در وتړم. زه بیرته چوپ سوم. ما ویل چې بیا راته سترګې ونه تړي. هغه نورو ته ور غږ کړل. ویل یې راځئ چې ځو. در سترګو لاندې مې ورته کتل چې هغوی چوپه خوله موټر ته راوختل. موټر حرکت وکړي. سړک پوخ و. په پوره منډه ګاډۍ لاره وهله. ما دوی ته هیڅ نه ورکتل. تر دغه ځایه مې د دوی مخونه سم نه ولیدلې. ماپښین قضا و چې نږدې یوه ځنګله ته موټر ورسېدی. ځنګل لا نه و پیل سوی چې موټر یې ودراوه. قومندان ته موټروان وویل دلته کله کله غله ناست وي تاسې بیداره واوسئ. دوی په ټوپکو ګوتې ووهلې. قومندان د شا سیټ ته مخ راستون کړ. وړې ننوتلې سترګې یې وې. د پاخه عمر سړی و. 2 نور یې د عمر نه ځوانان وو خو په ژیرو کې راته نه معلومېدل چې د څو کالو به وي. موټروان راته یوازې د کرایې والا ښکارېدی خو راز یې سره یو و. دوی مې یو ځل له سترګو تېر کړل. بیا مې ورته هیڅ نه کتل. موټروان ته یې وویل زه حرکت وکړه. شاوخوا هیڅ آبادي نه ښکارېده. د یوه لوی ځنګل په منځ کې موټر روان و. هوا ډېره توده وه. په لاره کې د موټر کړکۍ خلاصې وې. تود باد لګېدی. زه خوشحاله په دې سوم چې سترګې مې خلاصې سوي وې. دنیا مې لیدله. له سردردۍ نه خلاصه سوم. په څنګ کې مې یو سړی ناست و چې نږدې د 30 کاله به و. یوه خولۍ یې په سر وه چې د خیرو او خولو له کبله یې خپل رنګ بدل کړی و. وچ مخ، پټې پټې سترګې یې وې. د کمیس غاړه یې له خیرو نه توره ښکارېده. د بدرنګۍ پرې تمامه وه. کلاشینکوف یې په غېږ کې ایښی و. د موټر په جام کې به یې له ما سره کستن ځان لګاوه خو ما ورته هیڅ نه کتل
او نه به مې څه اهمیت ورکاوه، خو د هغه خپل وخت ښه تېرېدی. چې د زنګلاو شاړې نه آبادۍ ته ووتلو، له ما نه هر څه هیر سو. یوازې په دې فکر کې وم چې دوی به په ما څه کوي. د سترګو اوښکې مې ودرېدې. خالد خپل سرنوشت شېبې مې شمارلې. په دې مې هم سر خلاص و چې مرګ ته دې نه بیایي. زه په دې سوچونو کې وم. موټر په بیړه اوږده ډاګونه وهل. په سوچونو کې د ژوند تېرو وختونو ته ولاړم. پلار به مې څومره نازولم. تر 2یم ټولګي پورې به راسره ښوونځي ته تلي. زما د ټولګي ملګري د ښوونځي په دروازه کې به راته نعمت خان هره ورځ ولاړ و. زموږ د کلي په هغه شین کڅ کې به د ښوونځي شاګردان کتار کتار روان وو. په همدې خیالونو کې مې سترګې له بې خوبۍ نه ورغلې وې. د ټیکري پیڅکې مې چاره کش کړې چې را بیداره سوم. پام مې وکړ چې د څنګ سړي راته وویل ویښه سه چې راورسېدو. ټیکری مې په مخ ساز کړ. موټر په داسې ځای کې روان و چې شاوخوا ته سپینې بنګلې، پاخه سړکونه، ونې او ګلان ښکارېدل. مازدیګر نږدې و چې د یوه بڼ په منځ کې د سپینې او ښکلې ماڼۍ تر څنګ موټر ودرېدی. زه په دې فکر کې وم چې دلته به د دې قومندان کور وي. د موټر په درېدو سره قومندان وړاندې د بڼ بیرون دروازې ته زنګ وواهه. څه شېبه وروسته یو عرب راووتی. قومندان ورته څه وویل، هغه بیرته دننه ولاړی. څو دقیقې وروسته یو بل عرب راووتی. له لرې ښکارېده چې اوږد سپین کمیس یې په تن کې و. د سپین ټیکري له پاسه په تندي یې تور بیړ مزی تړلی و. تور عرب، توره غونډۍ د زنې په سر ژیره، غټې غټې سترګې او پیړۍ شونډې له دروازې راووتې. له قومندان سره ودرېدی. ما له کلکین نه ورته کتل. قومندان ورته څه وویل او هغه به سر ورته خوځاوه. څه شېبه وروسته 2 ښځې راووتې. عربي ډوله جامې یې په تن کې وې. له لرې نه یې عربي پوړني کې یوازې 2 سترګې ښکارېدې. زما خواته را روانې سوې. هغه سړی هم ورسره راغلی. قومندان او هغه بل عرب له دروازې نه دننه ولاړل. ښځې چې موټر ته راغلې د مخ نه یې ټیکري ایسته کړل چې مخونه یې ښکاره کړل. پیغلې نجونې وې. یوې یې ما ته وویل خورې ستړې مه سې. ما ویل خدای دې وبخښه. هغې بلې هم را سره ستړې مسې وکړه. ویلې خورې راځه راکښته سه. په زړه کې خوشحاله سوم. ما ویل دلته خو پښتنې نجونې دي. بیا مې زړه کې تیر سو. ما ویل دا ځای، دا عربان او دا پښتنې نجونې، دا څنګه کېدای سي؟ له موټره راښکته سوم. زه له 2 نجونو سره په دروازه ننوتلم. نجونو څه ونه ویل. دواړه غلي زما تر څنګ روانې وې. ما خپل ټیکری په سر را جوخت کړ. لڅې پښې روانه وم. دغو پیغلانو چې زما حال ته کتل، په مخ کې یې د خفګان نښې ښکارېدې. د بڼ په نرۍ لاره روان، مخامخ د اوبو په واره د ګلو په منځ کې ښکارېده. په بڼ کې جګې او ټیټې ونې ولاړې وې. موږ سالون ته ورننوتلو. د ننوتلو سره سم مې د بدن خوله وچه سوه. په سالون کې پکه نه ښکارېده، خو دومره یخ و چې هیڅ د ګرمۍ احساس نه کېدی. ما خپل پوړنی ځان ته رانږدې کړ. زړه مې را ډک سو. په زوره مې وژړل. هغوی هم را سره اوښکې توی کړې. په ژړا کې مې ورته وویل دا کوم ځای دی؟ یوې نجلۍ خپلې اوښکې وچې کړې. ویلې خورې دا اسلام آباد دی. بس دې مه ژاړه. زموږ هم دا یو سرنوشت دی. موږ هم ډېر ژړلي دي. خو هغې بلې راته وویل بس دې مه ژاړه خورې. هغه د عربان دې خوا نه را روان دي. 3 تنه راغلل. یوه یې په دروازه کې وویل خورې تاسو یوه راسئ. یوه ور ووتله. دروازه یې را پورې کړه. هغې ته یې څه وویل. څه شېبه وروسته واپس راغله. ما ته یې وویل خورې نورې خبرې به وروسته کوو. ته راځه چې تشناب وکړې. ځان پرېمینځه. جامې دې هم بدلې کړه. زما له خولې سوړ اسپیلی ووتی. ما ویل زه اوس تشناب ته نه یم جوړه. هغې وویل نه خورې اوس به عرب راسي. هله راپاڅه. پام کوه دلته دا خبرې نه چلیږي. ته یو ځل تشناب وکړه، بیا به درته ټولې خبرې وکړم. دې بلې نجلۍ له لاسه ونیولم او تشناب ته یې وروستم. په تشناب کې جامې او د سینګارولو هر شی موجود و.
هر څه یې راته په ګوته کړل. حالت مې بیخي خراب و. په میز یې راته تورې پاکستاني ډوله جامې ایښې وې. خالي خپل ویښتان مې وچ کړل او ژمنځ مې کړ. له تشنابه راووتلم. په میز یې راته ډول ډول خواړه او میوې ایښې وې. نجونو راته وویل خورې تر څو چې دې ډوډۍ نه وي خوړلې او ځان دې سم وړ کړی نه وي نور حال به درته نه ووایو. دواړه مسکۍ سوې. زه هم ورسره کښېناستم. ډوډۍ مې ورسره وخوړله. له یوې خوا وږی وم او د بلې خوا په تمه وم چې نور حال به راته ووایي. دواړو راته وویل خورې دا ښایست خدای در باندې پیرزو کړی دی. ما یې دستې خبره په خوله کې وچه کړه. ما ویل خوندو رښتیا حال راته ووایاست. یوې وویل خور جانې دا ته چې څنګه راغلی یې دغسې موږ هم راغلي یو. موږ یې په زوره له کوره راوستلي یو او دلته یې په عربو خرڅ کړي یو. دا ستا حال په موږ هم تیر سوی دی او ستا هم همدا سرنوشت دی. قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. هیله لرم چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.